د پنجاب په فیصل آباد ښار کې د مولوي ابوبکر ماویه په نوم یو ملا پر خپلې 8 کلنې شاګردې په جومات کې جنسي تېری کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د دوی له ارزونو د مخې د افغانستان 50 سلنه نفوس له رواني مشکلاتو سره مخ دی. د ګلبدین حکمتیار زوی د خپل کور له لاسه ورکولو وروسته پر ایکس پاڼه ذبیح الله مجاهد ته لیکلي چې زموږ کور هیڅ دعوی نه و بلکې موږ ته د سولې په تړون کې راکول سوی و، خو ستاسو دا کار ډیر بې خونده و چې په بې ایمانو او لوچکو کسانو مو موږ سپک کړو. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي په پاکستان کې بریدونه له افغانستان نه پلانیږي. هغه زیاته کړې د ډیرو غوښتنو سره بیا هم طالبانو ترهګرو له منځه وړلو کې مرسته ونه کړه. خواجه آصف همدارنګه ویلي چې نور باید د ډیورنډ کرښه د نړیوالو معیارونو سره سم پر پاسپورټ او ویزه خلاصه وي ترڅو ترهګر پاکستان ته داخل نشي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې آلمان هیواد د افغانستان لپاره دغه پروګرام سره 15 میلیونه ډالر مرسته کړې.